سیمو کې د وسلو ټولولو او په لویو لارو د تګ راتګ پر ستونزو وروستی حال به د خپلې همکارې مسکا صافۍ نه واورو چې په سکایپ ما سره مل ده. مسکا جانې په کورمه کې یوه جرګه جوړه شوې وه او د عامو خلکو نه وسلې ټولولې. په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي؟ ډیره زیاته مننه کوم آشنا صاحب. دا جرګه په کوهاټ کې البته روانه ده. د څو ورځو راهیسې دغه جرګه د حکومت په مرسته د ځایي مشرانو د هنګو د اورګزۍ او د پوز او د ځایي چارواکو په مرسته دغه جرګه روانه ده. په دې جرګه کې فیصلې شوې دي چې باید ژر تر ژره دغه مسله چې البته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ دا حل شي. په اپیکس کمیټه کې څو نکات وړاندې شوي وو چې په هغو نکاتو کې ویل شوی و چې وسلې راټول شي او مورچې نړول کیږي. بیا ویل شوی و چې دغه بند لارې په ځانګړې توګه مرکزي سړک ژر تر ژره پرانستل شي او ترڅنګ ځینې نور مسلې چې د ځمکو قبضې دي او د امنیت د ټینګښت په تړاو وو. خو دلته ځینې اختلافات هم شته چې شیعاګان وایي چې اول باید لارې خلاص شي یا هم پرانستل شي بیا د مورچې ونړول شي یا هم وسلې راټول شي. اما سنیان وایي چې نه اول باید وسلې واخیستل شي. دلته د شیعاګانو اندېښنه دا ده چې پر موږ باندې بریدونه کیږي د ټي ټي پی یا د داعش له لوري، نو ځکه خو تاسو ورته ډاډګیرنه ورکړې ویلي چې ژر تر ژره دا مسله باید حل شي او حل کیږي. دلته نن د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان برستر سیف ویلي دي چې د نه یا سه‌شنبې په ورځ به بل ناسته کیږي او په هغه ناسته کې به حتمي فیصله هم وړاندې کیږي چې څه باید وشي او په هغه باندې بل لاسلیک هم وشي. بله مسکا جان، دا د لارو د بندولو یادونه دې وکړله. لوی لارې په کوم مقصد بندي شوې دي او حکومت د دې روانو ناامنیو په اړه څه وایي، خصوصا د دواړو ډلو چې دا تاسو یاد کړئ چې شیعه ډلې مثلا وسلې لري او سني ډلې غواړي چې وسلې ټولې شي؟ دا هم تړاو لري د پاراچنار او د کرم د ټال د غلاري د مسلو یا د شخړې په تړاو. په کراچۍ کې، په لاهور، په اسلام آباد، راولپنډي په پیښور کې د پاراچنار د خلکو د پاره احتجاجونه شوي. دا د خلکو وینا یا د احتجاج کوونکو وینا دا ده چې د شاوخوا 2.5 میاشتو راهیسې لارې بندې دي. خلکو ته د خوراکي توکو کمښت دی، د درملو کمښت دی او ژر تر ژره باید مسله حل شي. د مجلس وحدت المسلمین په کراچۍ کې خپل احتجاج غځولې لارې هلته هم مهمه لارې بند شوې دي. د هغه وینا دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او په ځانګړې توګه علي امین ګنداپور په دې کې فکر یا پام نه کوي او د پاراچنار د خلکو د لپاره کار نه کوي. هغه وایي چې دا د دوو ډلو ترمنځ شخړه خای خو دا اصلا ترهګریز مسله ده. بل پلو بیا علي امین ګنداپور وایي چې دا ترهګریز مسله نه ده بلکې دا د دوو ډلو ترمنځ مسله ده چې ژر تر ژره به دوی حل کوي. بل پلو دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز پیښې تر ډیره حده پورې زیاته شوې ده او د ترهګرۍ ضد محکمه هم په خپل وروستي بیان کې ویلي چې شاوخوا 680 پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي چې په دغه کې 140 وګړي دي او 204 هم امنیتي عسكر. 680 پیښې یعنی په ټول 2024 کال کې شوې دي. مسکا جان، مننه معلوماتونه د کور ودان زده د سیمې په امنیتي وضعیت باندې او حالاتو باندې د یو لنډ ارزونه د ملمنه مې اخلم.